غرون نشمې ماته نه کړه ستا د غرون نشمې ماته نه کړه هسې په اوښکو مې باڼه خراب کړه. ډېر محترم احسان یوسفزی صاحب د ستاسو د لاسونو په ډغه کې به نور کوم چې راشي بس کلام شریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې خوندورې مشاعرې صدر ډېر ګران مشر ښه شاعر ښه ادیب ښاغلی بختي زر دریاب دولت خیل صاحب، مشر مېلمه ښاغلی خیرالحکیم حکیمزی صاحب، ښاغلی روزي خان بابا، ښاغلی نجیب الله اسرت صاحب، ښاغلی نورعلي جروال صاحب، ښاغلی انعام الله صاحب، او په دې محفل کې چې نور څومره شاعران ادیبان او د دې علاقې سماجي او پوهه ملګري ناست دي، نو ټولو ته السلام علیکم. د ټولو نه وړاندې خو زه د پښتو ادبي غونچه سوات ته په دې نننۍ خوندورې دستورې باندې ډېره زیاته مبارکي وایم او ډېر زیات خوشحاله یم. خبرې به مشران کوي، بس زه ستاسو سره خپل یو غزل شریک کوم. د غزل مطلب ده چې به ژوندی یم دا یقین مې نور په ځان نشته، چې به ژوندی یم دا یقین مې نور په ځان نشته، ستا د فراق غمونو نور را پکې توان نشته. او شعر دی چې باران وریږي او موسم دی روماني روماني، باران وریږي او موسم دی روماني روماني، په زړه نیمګړی یم په خوا کې مې جانان نشته. او شعر دی چې د فنکار زړه د فن نه کله کله وټکېږي، د فنکار زړه د فن نه کله کله وټکېږي، په پښتنو کې د فن هیڅوک قدردان نشته. او شعر دی چې د پټکو او د بوټانو راج ویسو دلته کې، چې د پټکو او د بوټانو راج ویسو دلته کې، په پښتنه خاوره د امن څه امکان نشته. او شعر مننه چې د پټکو او د بوټانو راج ویسو دلته کې، په پښتنه خاوره د امن څه امکان نشته. او شعر دی مننه بابا. د ژوند لمحې چې تېرېدلی مې اشنا ستا سره، د ژوند لمحې چې تېرېدلی مې اشنا ستا سره، زما په زړه بغیر د دې نه بل ارمان نشته. او شعر دی چې نه ګودرونه شته نه پېغلې ځي اوبو له په سیل، نه ګودرونه شته نه پېغلې ځي اوبو له په سیل، مزه اوس کلي کې د مینې او رومان نشته. او مقطع ده چې زه چې په یو بل باندې وشیندو ښه ډېره مینه، زه چې په یو بل باندې وشیندو ښه ډېره مینه، احسانه دې کې هسې هم د چا تاوان نشته. ډېره